قدرمن لیدونکو ستړي مه شئ. د دې مهال د مهمو خبرونو ټولګي ته راغلاست. په سر کې د خبرونو سرټکي. په افغانستان کې د ښځو سختې ورځې. د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان وایي چې په هېواد کې ښځینه خبریالان اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري. د طالبانو پرله پسې بندیزونه. نصیر احمد اندیشه وایي چې د طالبانو لخوا په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار لګېدلی بندیز شاتګ پالی ګام دی. په پاکستان کې د افغانانو د نیولو دوام. پولیسو 2 افغان کډوال نیولي. په پاکستان کې تاوتریخوالی. د ناموسي وژنو له کبله 346 ښځې وژل شوي. او په 2024 کال کې 122 خبریالان او د رسنیو کارکونکي وژل شي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د یوې نوې څېړنې موندنې ښیي چې په هېواد کې ښځینه خبریالان اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې له ګڼو ننګونو سره مخ دي. دغه سازمان د سې شنبې ورځ په یو بیان کې لیکلي چې ډېری امارتي ادارې په ځانګړې توګه د طالبانو د رئیس الوزرا دفتر ښځینه خبریالانو ته اطلاعات نه ورکوي. د دې څېړنې د موندنو له مخې طالبان د جنسیتي تبعیض او د حقایقو له بربنډولو څخه د ویرې له کبله ښځینه خبریالانو سره معلومات نه شریکوي. دغه بنسټ زیاته کړې چې ښځینه خبریالان د اطلاعاتو د ردېدو په صورت کې هیڅ کومې ادارې ته مراجعه نه کوي یا یې نشي کولی چې دا پخپله د موجوده میکانیزمونو د اطلاع رسونې کمزورتیا څرګندوي. نوموړي سازمان په ډاګه کړې چې 2/3 برخې ګډون کوونکو د قانوني تضمین نشتوالي ته اشاره کړې او زیاتوي چې د یو نامسؤله رژیم پر وړاندې خوندي نه دي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان ویلي چې د بیان ازادۍ په ځانګړې توګه د ښځینه خبریالانو ملاتړ ته تر هر بل وخت ډېره اړتیا لیدل کیږي. د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د موندنو له مخې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته 80% ښځینه خبریالانې د محدودیتونو، ځورونو او ګواښونو له امله د خپلو دندو پرېښودو ته اړ شوي دي. په جنیوا کې افغان استازي نصیر احمد اندیشه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر ولکر ترک له وروستۍ اعلامیې هرکلی کړی چې پر طالبانو یې غږ کړی په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار لګېدلی بندیز ختم کړي. اندیشه د سې شنبې ورځ په یوې خپرې کړې ویډیو کې د طالبانو دا پرېکړه غندلې ده. نوموړي دا اندېښمنوونکي او یو شاتګ پالی ګام بللی دی. هغه زیاته کړې چې له بېوزلو او اړمنو افغانانو سره د مرستې په برخه کې د نادولتي موسسو رول خورا حیاتي دی او د طالبانو دا پرېکړه د یادو موسسو وړتیا له جدي ګواښ سره مخامخوي. نوموړي ټینګار کړی چې د طالبانو دا پرېکړه په داسې حال کې چې افغانستان بشرپالو مرستو ته سخته اړتیا لري د مرستو رسولو په بهیر کې لوی خنډ دی او په باور یې دا پرېکړه د مرستو رسولو په بهیر کې د دغو بنسټونو وړتیا کموي. نصیر احمد اندیشه پر طالبانو غږ کړی چې سملاسي دې دا تبعیضي فرمان لغوه کړي او د زده کړو، کار او عمومي ژوند په برخه کې د افغان نجونو او ښځو ګډون خپل لومړیتوب وګرځوي. دغه راز اندیشه له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې د دغو تبعیضي اقداماتو پر وړاندې او د ښځو او زیانمنونکو ټولنو له بنسټیزو حقونو د ملاتړ لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. تازه د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر ولکر ترک په نادولتي بنسټونو کې د ښځو د کار پر بندیز د ټینګار په غبرګون کې ویلي چې طالبان باید خپله لاره بدله کړي. نوموړي په یو لیک کې ویلي چې طالبانو ناسمه لار خپله کړي. ترک پر طالبانو غږ کړی چې پر ښځو ټول لګېدلي بندیزونه لرې کړي. پاکستاني پولیسو د 2 بې اسنادو افغان کډوالو له نیول کېدو خبر ورکړی دی. ډان ورځپاڼې د چهارشنبې ورځ د پاکستان پولیسو په حواله راپور ورکړی چې دا کسان په ناقانونه توګه د چاغي له سیمې څخه د دغه هېواد خاورې ته دننه شوي وو. د راپور پر بنسټ پولیسو نیول شوي کسان بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. د پاکستان پولیسو ویلي چې په 2024 کال کې له چاغي سیمې څخه د 2709 نارینه او 338 ښځو په ګډون 3326 افغانان نیولي دي. په راپور کې راغلي چې دا ټول کسان په ناقانونه توګه پاکستان ته دننه شوي وو او د نیول کېدو وروسته یې بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. د
د یادونه ده چې د پاکستان پولیسو له دې مخکې د دغه هیواد په لویو ښارونو کې د قانوني اسنادو لرونکي کډوال هم نیولي او بندیان کړي وو. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د تیر 2024 کال پر مهال په دغه هیواد کې د ناموسي وژنو له کبله شاوخوا 346 ښځې وژل شوي دي. ډان ورځپاڼې د چهارشنبې ورځ د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون په حواله لیکلي دا کسان تیر کال هغه څه چې حیثیت او ناموسي تور بلل کیږي وژل شوي دي. په دغه راپور کې راغلي چې د 2024 کال په اکتوبر میاشت کې یو سړي د خپلې مور په ګډون د کورنۍ 4 ښځې په ټیک ټاک ټولنیزه شبکه کې د راڅرګندېدو له کبله وژلي دي. د کورنۍ تاوتریخوالي تر ټولو ډیرې پیښې د پاکستان په سند او پنجاب ایالتونو کې ثبت شوي دي. د راپور پر بنسټ دا ښځې د هغو جنایتونو په ترڅ کې چې د ټولنیزو باورونو له مخې کورنۍ حیثیت او شرم بلل کیږي وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د 2023 کال پر مهال پاکستان کې د ناموسي وژنو 490 پیښې ثبت شوې وې. د یادونې ده چې دا ډول پیښې په افغانستان کې هم په پراخه کچه رامنځته کیږي، خو د یو مشروع دولت او د بشري حقونو د خپلواکو بنسټونو د نشتوالي له امله دا ډول جنایتونه پټ پاتې کیږي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون 2024 زیږدیز کال د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال بللی او وایي چې په دې کال کې 122 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي دي. نوموړي فدراسیون د سې شنبې ورځ راپور ورکړی چې په وژل شوي خبریالانو کې 14 یې ښځینه دي. دغه سازمان د راپور پر بنسټ د خبریالانو د وژنو 58 سلنه پیښې د فلسطین، لبنان او سوریې په ګډون په منځني ختیځ کې شوي دي. په دغه راپور کې راغلي چې د 2023 کال د اکتوبر له 9 راهیسې په فلسطین کې د وژل شویو خبریالانو شمېر 140 کسانو ته رسېدلی دی. دغه راځيات بنسټ زیاته کړې چې د 2023 کال پر مهال په آسیایي هیوادونو کې 22 خبریالان وژل شوي دي. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې سږ کال یوازې په پاکستان کې 7 خبریالان وژل شوي او همداراز په هند کې د 3 کسانو د وژل کېدو پیښې ثبت شوي دي. پرته مهال د خبریالانو نړیوال فدراسیون د 2024 کال پر مهال په امریکا کې 9 او په اروپایي هیوادونو کې د 4 نور خبریالانو د وژل کېدو یادونه کړې ده. دغه سازمان تیر کال د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د خبریالانو لپاره تر ټولو مرګونی کال بللی و او له ملګرو ملتونو یې د هغوی د خوندیتوب غوښتنه کړې وه. قدرمنو لیدونکو، دا زموږ د دې مهال مهم خبرونه. تر بیا د خدای پامه.